حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمانن په خلکو باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د اسلام به پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ترې وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم. یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام. یا به صرف نوم د مسلمان ږدي نوم به د مسلمانانو وي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام نه به باقي پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقي پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټایم مونځ هم نه کوي. ورځ به تیره شي شپه به تیره شي تپوس ترې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی نه مونځ خو مې نه دی کړی. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. وی به ځان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي او که مونځ کوي نو هغه به یې مونځ د مونځ په شانتې نه وي. مونځ به یې د مونځ په شانتې نه وي ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې څو رکعته سنت دي او څو رکعته فرض دي. یا به د رکعتونو د تشو د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کم رکعتونه پکې ډک دي او کم پکې تش دي. یا به ورله مونځ نه ورځي د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډیر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وی به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتې وي. کو د کافرو په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی کو دا مسلمان دی دا عیسائی دی کو دا مسلمان دی دا یهودي دی کو دا مسلمان دی ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي هېڅ فرق به پکې نه وي. وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي په حلال او په حرامو باندې به نه وي ته د مقصد به صرف پیسه جمع کول وي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي د سود 80 درجې دي د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپلې مور سره مخ تور کړي. په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ تور کړي کمه درجه د سود دا ده. نو وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي وی به ځان ته مسلمان او پردی عزت به خرابوي پردی مور ته پردی خور ته پردی لور ته به په غلط نظر باندې ګوري. کوشش به دی کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما. حالانکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای د سود 80 درجې دي 80 او د ټولو نه کم درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپل مور سره مخ سکی تور کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای د ټولو نه بدترین سود د ټولو نه ناکاره سود د ټولو نه لوی سود هغه دا ده چې ته د یو مسلمان عزت خراب کی. ته د یو مسلمان عزت خراب کی. ته د یو مسلمان غیبت کوي. ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا چوي. داغه دور څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وی لس خبرې پسې ځان له مرګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای پلان کې دسی پلان کې دسی پلان کې دسی. نو وی ځان ته مسلمان منځ نه کوي وی ځان ته مسلمان سود کوي وی ځان ته مسلمان
پردی عزت خرابوي وای ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسي کوي چې د دوی دواړه جګړه شي یو راولګي او بل ووجني لمسي به کوي چې سهار پاسې د کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کی لمسي کوي چغلي کوي وای بزان ته مسلمان فردی حق باندې دی اله نه کوي چې وسی برکېږي فردی حق باندې قبضه اچي فردی حق باندې قبضه اچي حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پردی حق یو لویش قبضه کو زمکه یو لویش قبضه کړه پردی کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې به د غاړي بنگړې وي تا به ته په دې غاړه کې ورواچولې شي